وی د دې جمعې په ورځ کې یو ټیم دی، یو ساعت ته چې د چا دعا ور سره موافق شو نو هغه دعا قبول شو. دا د جمعې په ورځ یو ټیم دی چې د چا دعا د هغه ټیم سره برابر شول نو هغه دعا قبول ده. هغه ټیم کم یو دی؟ دې کې روایات مختلف دي. یو روایت کې راځي چې کله امام راوزي د جمعې په ورځ خطبې دپاره او د مانځه نه فارغ شي، د دغه ټیمه پورې دی د راوتون والا او د مانځه د فارغېدو پورې دا ټیم په دغه کې دی. او بعضې روایاتو کې راځي چې نه دا ټیم د جمعې د ورځې په اخرنۍ حصه کې دی، لکه د مازدیګر نه پس او د ماښام نه مخکې. بیا محققین علما وایي چې کوم علماو تحقیق کړی دی په دې روایاتو کې، د محققین علماو رای دا ده چې هغه دقه د مازدیګر ټیم دی، د مازدیګر نه پس او د ماښام نه مخکې. باقاعده د بعضې لویو اکابرو دا معمولي، د بعضې صحابه کرامو به دا معمولو چې جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه پس په مسجد کې ناستو، د ماښامه پورې به ناستو. وی هغه ټیم په دې کې دی، هغه ټیم کې به یې دعاګانې غوښتلې. دعا په یقین سره کوئ، دا الله قبلوي. مسلمان به یو په مسجد کې به ناست یو ورځ د جمعې به او دی به دعا غواړي، الله به دا دعا نه قبلوي. ولې به یې نه قبلوي؟ تفسیر روح المعانی کې لیکلي دی، وی موسی علیه السلام په لاره باندې روان، رب العالمین ورته د قدرت یوه کرشمه ښودله. نو موسی علیه السلام ته وی د امسا د یو کاڼي له راپرېږده. هغه چې امسا کاڼي له راپرېښوده نو یو چینجی ترې نه راووته او هغې چینجي په خوله کې خوراک دی. کاڼې وچودو، چینجی راووته او په خوله کې خوراک دی او هغه چینجی لګیا دی خبرې کوي. نو انبیاو ته الله داسې وکړي چې د حشرات الارض دا خبرې ورته ښکاره کړي. دا انبیاو ته ښکاره کېږي. یو زب و زب سمساره وه، مړه سمساره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې وکتل، ورته وی یا زبو، اے سمسرې. طبرانی دا روایت نقل کړی دی. نبی علیہ السلام مړه سمساره ده، نبی علیہ السلام ورته وی یا زبو، اے زبا. هغه ورته په عربی کې جواب ورکوي. سمساره او مړه او بیا هغه ژوندی کېدل او په یو فصیح عربی کې جواب ورکول چې نبی علیہ السلام د خولې نه وختل یا زبو. هغه مړه سمساره عربي شروع کړله، وی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامه. حاضر مد الله حبیبه، اے د خلق زینت په ورځ د قیامت څه وایي؟ ما ته وایه خبره کوه څه وایي؟ نبی علیہ السلام ورته وایي من تعبدو، ته د چا عبادت کوې؟ هو دې سمسارې ته وایي. سمساره په عربی کې جوابونه ورکوي. دا د انبیاو معجزه ده. وی من تعبدو، د چا عبادت کوي؟ هغه ورته وی من فی السماء عرشه، د هغې ذات عبادت کوم چې په اسمان کې عرش دی. او وفی الارض سلطانه، او په ځمکه کې حکومت دی، او په دریاب کې لارې دي، او په جنت کې نعمتونه دي، او په جهنم کې سزاګانې. نبی علیہ السلام ورته بیا وی من انا، زه څوک یم؟ ما پیژنې؟ ما پیژنې؟ سمساری ته وی ما پیژنې؟ په عربی کې جواب ورکوي انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدق